چې خپل زړه به مونږ څنګه قابو کوو. زما خوږو پښتنو د زړه مثال د یو مست اس په شانتې دی. څنګه چې یو مست اس باندې مونږ او تاسو سواره شو او مونږ یا تربیت یافته نه یو یا هغه اس مو تربیت یافته نه وي، نو چې کوم خو یې وړو یو اخوا به یې وړو یو، کیدای شي مونږ یو داسې دشتې ته یوسي چې بیا مونږ د ناکامو سره مخ شو او یا پړ مخې راوځئ او لاس او خپل علامات کې. دغه شانتې زمونږ او ستاسو د زړه مثال هم دی. دا هم یو مست اس دی. نو کله چې دا په قابو کې راشي نو بیا به انشاءالله العظیم زمونږ او ستاسو په ژوند کې به سکون او آرام وي. اوس زمونږ او ستاسو په ذهن کې دا خبر راځي چې دا زړه به قابو کوو څنګه. نو زما خوږو پښتنو، څنګه چې یو مست اس قابو کیدی شي، همدغه رنګه زمونږ او ستاسو دا مست زړونه هم قابو کیدی شي. خو د مست اس د قابو کولو دپاره خپل ماهران استادان وي، هغې ورته تربیت ورکوي او هغې یې قابو کوي. نو دغه شانتې د زړونو د خواهشاتو قابو کولو هم ماهران او استادان زمونږ او ستاسو په معاشره کې موجود دي چې هغې ته مربي یا مرشد هم ویلی شي. خو زما خوږو پښتنو، دا یو خبره وګوره یاد ساتو، څنګه چې په ډاکټرانو کې ښه او بد شته دی او په هغې کې خیرخوا او بدخوا شته دی، قابله او ناقابله شته دی، همدغه رنګې په دې مرشد او په مربیانو کې هم ښه او بد ګوره شته دی. په دې کې به ګوره ډېر احتیاط کوو، هسې نه چې د داسې خلکو په لاس ورشو چې دنیا هم خرابه شي او آخرت هم خراب شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.